السلام علیکم خوږو دوستانو ستړي مسئ په خیر راغلاست زموږ ټي جي یوټیوب چینل ته دوستانو زه نن راغلی یم دا د سویلي پښتونخوا د پښین بازار دی دلته له ما سره یو استاد دی چې موږ په پښتو کې استاد ورته وایو او دلته د کوم ریفیرینګ کار چې کوي د موبایلان ریفیر کوي جوړوي استعمالي موبایلان زاړه موبایلان دا سره به زه خبره وکړم دا دوکان دی ګور ام زیډ موبایل دی دا ام زیډ او د دې استاد نوم دی منان استاد دا ډیر ښه قابل استاد دی ډیر ښه موبایلان جوړوي ما په خپل څو موبایلان په جوړ کړي دي نو زه به نن له ده څخه دا پوښتنه هم کوم چې د موبایل په باره کې به دی ماته معلومات راکړي خاص کر د بیټرۍ د چارج په وجه چې آیا دا موبایلان ولې دومره زر چارج ختم کړي څه وجه ده خلک یې فل چارج کړي یا خلک په 800 روپۍ بیټرۍ واخلي هغه بیټرۍ بیرته تقریبا په 4 یا 5 ورځې بیرته ډاون سي هغه داسې چې ډاون کېږي هغه چارج نه وي آیا څه وجه ده زموږ په چارجر کې کار دی په بجلي کې کار دی موږ په کمه بجلي چارجوو څه وجوهات دي د دې باره کې دی به نن موږ ته کره معلومات راکړي دې باندې پوهېږي د کاروبار دا دی د روزګار دا دی نو دی تر موږ او تاسو ښه به پوهېږي په دې باندې د دې په باره کې زه دلته معلومات اخلم خو له تاسو ټول دوستانو څخه زه یو هیله کوم یو خواست کوم چې زموږ دا کوم ټي جي چینل چې دی ټکنیکل غزنوي دا به تاسو در سره سبسکرایب کړئ او در سره لایک به کړئ او در سره شیر به کړئ او څه وخت چې تاسو دا سبسکرایب کوئ که تاسو په سبسکرایب سره نه خلاصېږي کومه دا زما ویډیو چې تاسو ګورئ تر دې لاندې یو سور نشان دی سبسکرایب پرې لیکلی دی دا مازې کلیک کړئ چې دا مې څه وخت کلیک کړئ د دې په څنګ کې به اتومېټیک یو د ګینچي نشان جوړ هغه هم کلیک کړئ صحیح دی او هغه چې کلیک کړئ دا بیا هلته 3 اپشن راوړي په وسط پرې لیکلي دي آل پر هغه آل بیا پسې کلیک کړئ د دې مقصد به دا وي چې کومه ویډیو زه پورته کوم د معلومات دپاره د موبایلو هغه تاسو اتومېټیک بیا په خپله درځي نو زه له تاسو ټول څخه بیا هیله کوم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ در سره لایک یې کړئ در سره شیر یې کړئ دا زه په پښتو کې د ټولو پښتنو دپاره جوړوم نو دا زما پر تاسو جوړېږي چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ نو زه ستاسو نور ډېر قیمتي وخت نه اخلم زه تاسو اوس رابولم هم د هغه استاد منان استاد په طرف باندې چې دی به موږ ته معلومات راکړي چې آیا د موبایل بیټرۍ کوم وجوهات دي چې داسې ژر ډومېږي موږ ته یا بیټرۍ راوښي یا چارجینګ سیسټم راوښي چې څه وجه ده غزنوي صاحب د موبایل خو دا وجوهات کېدلی شي یا چارج نه جمع کوي یا زر بیټرۍ خالي کوي نو دا رقم کېدلی شي څه ټیم په موبایل کې 80% چارج یا 90% چارج کې هغه ته بیا چارج ته کښېږدي هغه بیا بیټرۍ خامخا خرابوي سر نشي بیټرۍ دونې قدر خالي یو 20% 15% ورسوي 5% ورسوي دا پیک موبایلان چې دا بالکل ډېر زر کښېني او بیا په ځنډ سره پورته کېږي نو نه دا رقم هم نشي اوس ستا موبایل په نیمه ګنټه کې چارجېږي او ته چارج ته کښېږدی هغه موبایل چارج شي 2 ګنټې بیا د هغې باندې پروت دی هغه اکثره وخت د دې څه بیټرۍ هم خرابه شي نو چارج راغلی بیټرۍ پولي بیا چارج هم روایي هغه موبایل خراب شي سره شارټ شي په دې وجه بیا په دې کې بیټرۍ پسته شي بیټرۍ چې پسته شي بیا بیټرۍ ټیم نه وي بالکل هم ټیم بیا کې ورته کښېږدی په یوه ګنټه کې 100% بیا نیمه ګنټه نه وي کله کله موبایل پر 20% بند شي کله پر 60% باندې بند شي نو دا د دې وجه هم کېدلی شي چې یو موبایل کې ډېر چارج او تا چارج ته ایښي هغه باندې پروت نو یا دا چارجر ته ناړه ورکړې چارجر لوند کړې بیا موبایل ته ور واچوې هغه بیا چارج نه جمع کوي بالکل تا یوه ګنټه کې ورته ایښي یوه ګنټه کې دی 3% چارج شي هغه د جیک څه کوي چارجر هم خراب شي موبایل جیک خراب کړي بس بیا چارجینګ په ځنډ باندې ورسوي نو بس خاصه مسله یې دا ده چې موبایل څونه ټینګ دی چارجېږي تر هغو ټیمه پر چارج باندې کښېښولی شي یا موبایل داسې در 50% نه یې راکښته شوی ګسه چارج یې ضرورت نشته چې ورته کښېږدي هغه بیټرۍ ډکه وي ته هغونه بیا پسې چارجې هغه څه ټایم بیا ته دونې استعمال کړی 50-40% کې بیا بندېږي